دویم دلیل چې احناف ذکر کوي د پاره د رفع الیدین نه کولو نو هغه حدیث د براء ابن عازب رضی الله عنه ده. په ابو داود کې دا حدیث ذکر دی 752 نمبر حدیث دی. براء ابن عازب رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وای مانځه ته ودرېد الله اکبر وکړه او به خپل لاسونه ولم يرفعهما لاسونه خپل په دې مانځه کې تر هغه پورې اوچت نه کړي چې تر څو پورې د مجد څه شو هغه فارغ شي. دا دویم دلیل ذکر کوي احناف په باره د حدیث د رفع الیدین کې چې رفع الیدین د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سنري هغه ثابت نه دي. امدا حدیث امام ابو داود رحمه الله راوړی دی 752 نمبر حدیث دی. مخکې حدیث راوړی دی لاندې ورته لیکل کړي دي امام ابو داود رحمه الله او هغه فرمایي چې هذا الحديث ليس بصحيح دا حدیث د سره صحیح دی نه. امام ابو داود رحمه الله په خپل باندې حدیث باندې ټاپه ولګوله چې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت هغه نه دی. نو دویم دلیل چې احناف ذکر کوي هغه دقه دی د براء ابن عازب رضی الله عنه حدیث او حدیث چا راوړي امام ابو داود کوم ځای کې دی 752 نمبر حدیث هم د دقه حدیث د لاندې هغه لیکلي دي چې هذا الحديث ليس بصحيح دا حدیث هغه صحیح نه دی. نو دویم دلیل مولا څه هغه والزولو او دغه حدیث د براء ابن عازب رضی الله عنه په د درې روایت سندونو سره نقل دی او د درې وړو سندونو ته امام ابو داود رحمه الله هغه څه کړی دی هغه ضعیف ویل دی چې دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دی. په یو باب کې دغه ټول احادیث نقل کړي دي امام ابو داود او به ورته ویلي دي چې حدیث ليس بصحيح دا حدیث هغه صحیح نه دی. دا حدیث د براء ابن عازب رضی الله عنه حدیث صحیح نه دی.